السلام علیکم دوستانو، د مینې او د محبت لپاره یو ناشنا وظیفه در سره شریکه کوم. یو کوچنی آیات ته بس دغه په زندگی کې د ژوند معمول وګرځوئ او په دې وظیفه عمل وکړئ. ان شاء الله چې د هر سخت محبت لپاره کچیر هغه هر څومره نفرت دی په محبت به الله بدل کی. او دا وظیفه د محبت لپاره یو پرتاثیر عمل ده. یو کوچنی آیات ده. دغه آیات وظیفه چې هر کس وکړي د مینې او د محبت لپاره ان شاء الله الله تعالی به هغه محله، هغه علاقه، هغه کور چې نفرتونه جګړې وي هغه به په محبت سره الله تعالی بدل کی. دا وظیفه دوستانو د ښځې او د خاوند تر مابینځ د مینې او د محبت لپاره تاسو هم کولی شئ. او دا وظیفه که یو کس غواړي د بل کس وزړه ته محبت واچوي چې جائز محبت وي هغه کس یې هم کولی شي. دا وظیفه یو انسان د خپل جائز رشتې نکاح لپاره هم کولی شي. او دغه وظیفه چې په کم ځای کې دی غواړي ځان ته رشته وکړي، که هلک که نجلۍ، خو په هغه ځای کې د ده لپاره مانع موجود وي. یا یو کس وي مثلا فلار، ورور، قریبان دته د رشتې لپاره یا دته د رشتې لپاره ورکولو نوی تیار، هم به ان شاء الله د دې وظیفې په برکت سره هغه کس تیار شي او دته به د رشتې لپاره هوکړه وکړي. وظیفه ډیره اسانه ده، مختصره ده، طریقه هم ډیره اسانه ده، خو هر کس یې ان شاء الله په پابندي سره وکړي دا یو عمل او په یقین سره وکړي ان شاء الله دا وظیفه بیا سل په سله کې تاثیر کوي. او دا وظیفه چې په کومه کورنۍ کې جګړې زیاتې وي، اختلافات وي، نفرتونه وي، د هغه له ختمولو لپاره هم کولی شي. او دغه وظیفه چې په یو کور کې مثلا د ورونو تر مابینځ بې اتفاقي وي هغه هم کولی شي. او دا وظیفه که له فلار سره د محبت لپاره، مور سره، ورونو سره، یا په علاقه کې یو ملګری، دوست، یو انډوال ده له هغه سره د محبت لپاره یې وکړي هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. دا وظیفه تاثیر کوي. خو یوه خبره یاد ساتئ چې دا وظیفه به د جائز مقصد لپاره استعمالوئ، د جائز محبت لپاره. د ناروا محبت، د ناروا تعلقات، د ناجائز محبت لپاره به دا وظیفه تاسو نه استعمالوئ او نه د دې وظیفې موږ تاسو ته اجازت درکوو. که هر کس یې د ناروا محبت لپاره استعمال کړي، غواړي د یو کس په خپل محبت کې گرفتاره کوي، مازی هغه په تکلیف او په ستړیا کې اچوي، په ضلالت کې، یا مثلا یا هلک وي یا نجلۍ چې هر څوک وي مثلا دی دغه خپل محبت کوي هغه جائز نه وي، ناروا عمل وي، د هغه لپاره تاسو ته اجازت نشته، دا بیا الټه نقصان هم کوي. نو دوستانو دا وظیفې طریقه داسې ده. دا کم آیات چې ما تاسو ته پر سکرین درکړی ده دا آیات به ولیکئ پر یو کاغذ باندې. نو دغه آیات چې ده دا به دغه آیات د سورة یاسین وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دا آیات به تاسو ولیکئ، په سر کې بسم الله لاندې دا ولیکئ او په اوداسه سره ولیکئ، سهار وخت یې تاسو لیکئ. نو کله چې دی ولیکئ دا آیات به راواخلئ، مثلا په اوبو کې به واچوئ، په هغه کس به یې وڅښئ چې هر څوک یې د ځان لپاره محبت لپاره راضي کول غواړي، یا په هغه کسانو به یې وڅښئ چې د هغو تر مابینځ ته محبت راوستل غواړي. که داسې نشئ کولی نو بیا هم په داسې طریقه وکړه، په هغه ټینکۍ چې اوبه دي یا په هغه څاه چې اوبه دي هغه کورنۍ هغه خلک یې ورڅخه رااخلي، په هغه کې یې واچوه چې هغه کسان چې ستا د رشتې لپاره، ستا د نکاح لپاره نه وي راځي، نو دا اوبه چې څښي د دې په برکت سره به الله تعالی د دوی وزړه ته ستا محبت ولویږي، د رشتې لپاره به راضي شي. یعنې په اوبو کې واچوه، په هغه اوبو کې چې د دې مثلا ښه ولاړ شي، ښه وخت یې وشي، بیا هغه اوبو په هغه ټینکۍ کې واچوه، ان شاء الله دا به بیا تاثیر کوي. که د هغه خلکو تر مابینځ نفرت وي هغه نفرت په محبت بدل شي. که ته د ځان لپاره غواړې هم به ان شاء الله الله تعالی د دې په برکت سره دا محبت له تاسو سره دی وکړي.
او کچيري داسې کولای شي مثلا داسې اسان عمل داسې کولای شي چې هغه کسان چې ته د ځان لپاره محبت کول غواړي یا د دوی تر مابین محبت راوستل غواړي نو دا آیات د دوی په حضور کې وایا پر دوی پر مخ باندې مثلا د دوی په حضور کې ورجوف کا چې دوی نوی پام ان شاء الله که د دوی په زړه کې ته محبت راوستل غواړي هم براسي کې د ځان لپاره محبت کول غواړي هم الله تعالی محبوب جوړ کړي نو دا یو آسان عمل دوستانو وکړي ان شاء الله د دې په برکت سره الله تعالی ستاسو د دې وظیفې په کولو سره محبت کې تاسو کامیاب کی خپل سر او خپل منزل ته به تاسو ورسیږئ خو یاد ساتئ چې دا وظیفه لیکي یا کوي نو دا به مقصد وي چې د ځان د محبت لپاره کوم یا د ځان د رښتې لپاره کوم او دا دعا هم له ځان سره کوي چې دا ما ولیکئ یا الله د دې په برکت سره داسې محبت لپاره زه کوم په هغه کې ماته کامیابي را نصیب کړي که د نورو خلکو تر مابین د محبت راوستلو لپاره غواړي د هغو نیت به وکړي په هغه مقصد کې به ولیکي بیا به الله تعالی د هغو په مابین کې نفرتونه چې دي هغه به ختم کړي په محبت سره به بدل شي